ویل کېږي چې په یو کلي کې د خان په نوم یو هلک د خپلې مور سره اوسېده. خان یو محنتي، ایمانداره او تعلیم یافته هلک و، خو د ملک د خرابو حالاتو او د کرپشن په وجه هغه ته د هغه د تعلیم مطابق روزګار نه ملاوېده. د دې ټولو سختو حالاتو باوجود خان همت نه و بایللی او محنت یې نه و پرېښودی او په بازار کې به یې د سبزیانو او د میوو کار کوو. خان یو مخلصه او ایمانداره کس و او خپل کار به یې په ایماندارۍ او ډیر په خوش اخلاقۍ سره کوو. خان به یوازې د کور خرچه چلوله، ولې چې د خان پلار څه وخت مخکې وفات شوی و او د خان مور هم ډیره زیاته بیماره وه او خان د مور د علاج لپاره ډیر په ګرانه پیسې جمع کولی او د خپلې مور علاج به یې کولو. خانه بچي، ستا په دې کار کې خو زموږ د کور خرچه هم ډیره ګرانه ده او بل طرف ته زما دا بیماری، تا نه زما په علاج هم ډیرې زیاتې پیسې لګي. مورې ته دا غمونه مه کوه، ته صرف ما ته دعا کوه. دعا ستا په دعا به زما تقدیر بدلیږي. بچې، زه خو هر وخت تا ته دعاګانې کوم، ستا د محنت بدله دی الله تعالی درکړي. دې خبرو کولو نه پس خان د خپل کور نه بهر راوځي او د سیند په غاړه ناستي او سوچ شروع کړي. یا خدایا، د مور خبره خو مې هم رښتیا ده، په دې پیسو خو زما د کور گزاره هم ګرانه ده او بل طرف ته د ډاکټرانو پیسونه او دوايانې. یا الله رب العزته، ته په موږ غریبو خلکو باندې خپل فضل و رحم وکړي او ما ته د دې خپل تعلیم مناسب روزګار راکړي چې د مور د آخري ژوند مې لږ په سکون کې تیر شي. دې خبرې نه پس خان یو ځل بیا بازار ته لاړ شي او خپل کار شروع کړي. خان په خپل کار کې د خلکو سره مصروف وي چې بل طرف ته د خانزادي په نوم یو جنۍ د خان په ننداره وي. خانزادي د ښار یو تعلیم یافته او بزنسمینه جنۍ وي. هر کله چې خانزادي خان ته ګوري نو هغې ته معلومه شي چې خان ډیر ایمانداره او خوش اخلاقه هلک دی. خانزادي چې د خان خواته ورشي او د هغه نه سودا وکړي نو هغې ته د خان د خبرو نه معلومه شي چې خان یو تعلیم یافته او محنتي هلک دی، خو د ملک د خرابو حالاتو او بدقسمتۍ په وجه ډیر رستو پاتې شوی دی. خانزادي خان ته په خپله کمپنۍ کې د نوکرۍ آفر ورکړي. دې خبرې اورېدو سره خان ډیر زیات حیران شي او سوچ شروع کړي. خانه، راته ښکاري چې ستا فریاد الله واورېدو او د مورې دعاګانې د الله قبول کړي. زما په خیال الله درله د دې جنۍ په ذریعه قسمت بدلوي. میډم، ما ته خو څه اعتراض نشته، خو زما په کور کې او زما یو بوډۍ مور ده چې د هغې زما نه بغیر په دې دنیا کې هیڅ څوک نشته. خانه، ته خپله مور د ځان سره ښار ته راوله، زه به تاله د اوسېدو دپاره کور هم درکړم او ستا د مور د علاج خرچه به هم زموږ کمپنۍ اوچتوي. دې خبرې اورېدو سره خان ډیر زیات خوشحاله شي او د خانزادي شکریا ادا کړي. هر کله چې خان د کار نه واپس کور ته راشي نو مور ته ټوله کیسه بیان کړي. خانه بچې، دا څه وایي؟ دا رښتیا دي؟ او مورې، زه رښتیا وایم، اوس په زموږ حالات ډیر زر بدل شي، ډیر زر. یا الله، ستا لاک لاک شکر دی چې زما بچی لدی زما په ژوند د هغه د محنت بدله ورکړه. مورو، زه اوس پوده شو چې سحر وختي ښار ته ورشو. بله ورځ وختي خان او د هغه مور ښار ته ورشي. هر کله چې خان او د هغه مور ښار ته ورسي نو خانزادي هغوی ته د مخکې نه ولاړوي. خانه، راځه چې زه ستاسو کور ته بوزم. خان او د هغه مور د خانزادي سره د هغوی کور ته لاړ شي. خانه، نن نه پس دا ستاسو خپل کور دی. زه تاله یو موټر سایکل هم در کوم چې په هغې به ته دفتر ته ځې راځې. واو بچی، څومره ښکلی کور دی، ته زموږ دی؟ او مورې، دا زموږ کور دی، نن نه پس به موږ په دې کور کې اوسېږو. دغه شان وخت تیریږي او خان دفتر ته ځي راځي او ډیر په محنت او ایماندارۍ سره کار کوي. د خان د محنت په وجه د خانزادي کاروبار ورځ تر ورځه ترقي کوي. هر کله چې خانزادي په خپل کاروبار کې ترقي او د خان محنت وویني نو ډیره زیاته خوشاله شي او خانزادي په خان کې هغه عادتونه او خصوصیات هم وویني کوم چې په یو ښه خاوند کې موجود وي. دې هر څه نه پس د خانزادي په زړه کې د خان دپاره مینه پیدا شي او هغه خان ته د واده آفر ورکړي. خان ډیر په خوشحالۍ سره د واده آفر قبول کړي
او خانزادي سره واده وکړي. خانزادي خپل ټول مال د خان په نوم کړي او د خان د مهنت په وجه د خانزادي کاروبار ورځ تر ورځه ترقی کوي او دغه شان خان او خانزادي ژوند ډیر په سکون او خوشحالۍ سره تیریږي.